د نجونو ښوونځیو تړلو له لاسه افغانستان ته د طالبانو ستر ګذار. نړیوال بانک د 600 میلیونه ډالره پروژو بندولو اعلان وکړ. جزئیات هم د ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. نړیوال بانک د افغانستان جنو پر تعلیم د بندیز په غبرګون کې په افغانستان کې خپل رغنیزې پروژې کنګل کړي. نړیوال بانک د 600 میلیونه ډالرو په ارزښت له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو پروژې د طالبانو د هغه پریکړې په غبرګون کې کنګل کړي چې له شپږمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر زده کړو یې بندیز ولګاوه. دا پروژې چې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق له پیسو څخه تمویلېدې او د ملګرو ملتونو ادارو تطبیقولې د کرنې، پوهنې، روغتیا او د کورني معیشت په برخو کې وې. له مخکینی حکومت سره د نړیوالو له بسپنو ترلاسه شوې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق پیسې د طالبانو له واکمنۍ وروسته کنګل خو د نړیوال بانک اجراییه بورډ د مارچ په لومړۍ نیټه د دې صندوق له پیسو څخه په دې څلورو برخو کې د اړتیا وړ پروژو د تبدیل پلان په دې هیله تصویب کړ چې طالبان به د نجونو او هلکانو انډول تعلیم ته اجازه ورکړي. نړیوال بانک پرون د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز له کبله سخته اندېښنه وښوده، ځکه د دې بانک د مقرراتو له مخې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د فعالیت شرط د داسې خدماتو ملاتړ دی چې ښځو او نجونو ته له نارینه‌و سره انډول خدمات وړاندې کړي. نو ځکه نړیوال بانک وایي چې دا پروژې به یوازې هغه مهال د بیا رغونې د صندوق تمویلونکو هیوادونو ته د تایید لپاره وړاندې شي چې نړیوال بانک او شریکان یې په افغانستان کې د وضعیت په برخه کې یو تفاهم ولري او دا ډاډ ترلاسه کړي چې د دې پروژې اهداف ترلاسه کولی شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې معلومه نه ده چې دا تفاهم به کله ترسره شي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.